خوارزواکي یوازې د خوړو د کمښت په معنا نه ده، بلکې د انرژۍ، پروټین او د کوچنیو مغذي موادو د کمښت له امله هم بلل کېږي. دا کمښت د دې لامل ګرځي چې د عفونت پر وړاندې د ماشوم وجود کمزوری او د ناروغیو پر وړاندې یې مقاومت راکم شي. په ټوله کې خوارزواکي په دوه برخو ویشل شوې ده: د قد لنډوالی چې د وخت په اوږدو کې په تدریجي توګه صورت مومي، او بل ډنګروالی یا په ډېرې تیزۍ سره د وزن له لاسه ورکول دي. د خوارزواکۍ د مخنیوي لپاره اړینه ده چې له شته او د لاسرسي وړ امکاناتو څخه په سمه او متوازنه توګه ګټه واخیستل شي. د خوارزواکۍ څخه د مخنیوي څو اړین ټکي دا دي: په کافي او برابر ډول د پروټینونو، کاربوهایدریتونو، منرالونو، اوبو، غوړیو، فایبرونو ترلاسه کول او په ورځني ډول بېلابېل خواړه خوړل دي. همدارنګه د عفونت او خوارزواکۍ د ریښې له منځه وړلو لپاره اړینه ده چې پاک یا جوش اوبه، د حفظ الصحې په پام کې نیول، د لاسونو پاک مینځل او په ښه توګه د خوړو پخول دي. پر وخت د خوارزواکۍ تشخیص هم اړین بلل کېږي او د پیژندنې لپاره یې ساده لارې چارې شته دی چې پر مټ یې خوارزواکي تشخیص کولی شو. په ماشوم کې د شته نښو نښانو پیژندنه زموږ سره مرسته کوي چې ماشومان مخکې له دې چې له جدي ګواښ سره مخ شي پر وخت درملنه وشي. په 8م لوست کې موږ د خوارزواکۍ د نښو پر پیژندنه، مخنیوي، د عفونت او خوارزواکۍ د ریښو له منځه وړلو، د خطر د نښو پیژندنه او ارزونه، د مخنیوي پر لارو چارو، د روغتیا د نړیوال بنسټ د تعریف له مخې د خوارزواکۍ پر ډولونو، په ماشوم کې د خوارزواکۍ پر نښو او درملنې بحث او خبرې شوي دي. هیله ده چې د همدې لږو امکاناتو پر مټ او د دې درس له مطالبو څخه په ګټې اخیستنې سره وکولی شو د مور او ماشوم د تغذیې، روغتیا او حفظ الصحې د ښه والي په موخه اغېزمن ګامونه اوچت کړو. ستاسې روغتیا زموږ هیله.